د مقاومت په نوم جبهه بدخشان کې مو 8 طالب سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د ملي مقاومت په نوم جبهې ادعا کړې چې په بدخشان کې 8 طالب سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. یادې جبهې په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې تېره شپه د دوی د ډلې کسانو د بدخشان ولایت د اورګو او کشم په ولسوالیو کې په طالب سرتیرو بریدونه وکړل چې 4 طالب سرتیري یې وژلي او 4 نور یې ټپیان کړي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا مو په الله سپارم. ښې چارې، ښه وخت.